خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګه نن خپلې پریکړې اعلانوي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. تمه ده چې د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا 80 کمیټې نن یکشنبې خپلې پریکړې د ورځې تر اخره اعلانوي. په دغه کمیټو کې 80 د ضلعو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسماً پیل شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله ورېږي للمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یو ورځ وروسته پیل شوه. تېره اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پنډال برید وکړ، خیمې یې ور وسوځولې او وسایل یې ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا علي وزیر علي امین کنډاپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ یې وکړ. پرون د جرګې پر مهال کوم امنیتي پیښه رامنځته نه شوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یوړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د دې جرګې په اړه مولا عبدالسلام ضعیف وینا. مولا ضعیف هیله څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالۍ شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په 4مه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړي.